ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني افغانانو ته اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني یو تازه غږیز پیغام کې ویلي که افغان ولس زما ونه مني نو الله مکړه ټول به غرق شي. ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني افغانان د تاریخ یو خطرناک پړاو ته داخل شوي. د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د افغانانو څخه د یو ځای کېدو غوښتنه وکړه. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور نیوز چینل مو نه سبسکرایب کړی د نورو تازه خبرونو لپاره باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي افغانان د تاریخ یو خطرناک پړاو ته داخل شوي، که ځان ځاني وکړو نو الله مکړه ټول غرقیږو. د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني ویلي افغانان د یو ملت په توګه د تاریخ له یو خورا خطرناک پړاوه تیریږي او په اوسني شرایط کې ملي اجماع او د یو بل منلو ته سخته اړتیا لري. نوموړي په یو غږیز پیغام کې ویلي له ملي اجماع پرته له اوسني وضعیته د وتلو بله لار نشته. ښاغلي غني پرته له دې چې د کمې ډلې نوم واخلي ویلي تر څو چې د واک پر انحصار باندې ټینګار کیږي نو وضعیت به تر دې هم خرابیږي. هغه ټینګار کړی چې هیڅوک افغانان په زور نشي قانع کولی او دې ته اړتیا ده چې ټول یو بل سره وغږیږي او داسې لار پیدا کړي چې د یو آزاد او سوکاله افغانستان هدف ته پرې ورسیږي. ښاغلي غني خپله غږیز وینا کې چې د پر فیسبوک پاڼه خپره شوې ویلي قدرت د خدمت وسیله ده، څوک چې نورو ته څرګندې خپله ورلیږي. افغانان په یووالي له هر ډول ستونزو وتلي دي، خو کله چې غرور کړی دی او یو بل مو نه دی منلي نظامونه مو نسکور شوي دي. که په ځانځاني ډول اقدام وکړو نو الله مکړه ټول غرقیږو، خو که په ګډه مخته لاړ شو نو رڼا ته رسېدلی شو. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. که غواړئ د نورو تازه خبرونو څخه خبر شئ نو باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. الله په امان، تربیه، ښې چارې.